عزیزانو حج خوا دی پاتسلو دا تقریبا مشخونو نو په یاد نه مرزا فکر کړی و چې زموږ په ژوند کې به داسې حال راسي چې حج به بندیږي، حج لره به خلک نه ځي او حج ته به مازې مخصوصا 10,000 کسان 10,000 کسان د حج دپاره خو دا خاصې ګپه ده او دا داسې دی لکه هغه مالګه په وړو کې راواخله بیخي ګر شمارل کېږي هم نه. خو خلاص یې پر دې عزیزانو ستاسو به دې خبرې ته فکر یې یا به نه دغه د کرونا ډرامه چې کومه راله یا رښتیا یا دروغ یا سازش یا پیښه، که د امریکې وه که د اسرائیلو وه که د برطانیې وه، نو هره معامله چې وله زور یې تر چا وواتی، زور یې تر اسلام وواتی. زموږ وطن هسې معاشي لحاظ ډېر کمزوری سو، کنی داسې نه ده چې اوس د کرونا مخکې عمران خان زموږ کورو لره پخ سوي دیوګونه راستول، مخکې هم دغه ذلیل وو اوس هم دغه ذلیل یو، خو لیکن زور یې تر اسلام وواتی. تاسو لږ خاشه اندازه ورته ولګوئ عزیزانو. د دعوت و تبلیغ کار په د 80 کاله نه دی درېدلی، لیکن په دا اوس کې ودرېدی. په 80 کاله د دعوت و تبلیغ کار په هیڅ صورت نه دی درېدلی. په ټوله عالم کې په ټوله دنیا کې څه مخصوص ملکونه یهودو بل په هغو کې نه دا کار روان ولو. زموږ دا کار 100% بند سلو ودرېدی. ته اندازه ولګوه چې د دعوت په خاطر باندې د ورځې په کروڑو واره د الله نوم اخستل کېدی، سبحان الله والحمدلله او الله اکبر ویل کېدی. پخوا به دې خلکو د الله په کور کې شپې کولې، اوس په خپل کور کې کوي. اندازه ولګوه. بیا زموږ مدرسې راواخله عزیزانو په دا 80 کاله، بلکې د نبي علیه السلام څخه تر نن زموږ مدرسې نه وې بندې سوي، زموږ مدرسې بندې سوي. قال الله قال رسول بند سلو. په روزه کې زموږ تفسیرونه پړاوېدل هغه بند سلو، حتی تراویح مې هم بندې سولې، حتی جمعتونه مې هم بند سلو، حتی چې د الله رسول فرمایي نږدې سره درېږئ، موږ نږدې نه درېدلو. د الله رسول فرمایي ستۍ په زړو کې به الله رب العزت دشمني راولي. ټولې خبرې د شریعت ټیک د سیده پیښه دراله شریعت اجازه را کړې وه، خو خبره دا د عاجزانو زور تر اسلام ووتی. تر قیامت ته پورې به بیا داسې یو پروګرام جوړ نشي که مسلمانان د هغه رقم غافل نه ولو. اوس ګوره حج راواخله، لا تقوم الساعه حتى لا يحج البيت. د الله رسول فرمایي درا ساعته قیامت راجم نه چې د حج سلسله بنده سوي نه را باندې بنده سوله. دا لس کسان خو به نه شمارې. دا چې ایمان و یقین و اسلام کمزوری سي، بیا خالي لوبو ته ګوره چې کافران په موږ کومې لوبې کوي. او حال دا دی، دا خبره کلیر سو چې په مدینه شریفه کې چش نسته، یو هم د کرونا مریض نسته. د الله رسول فرمایي مکې او مدینې لره طاعون مرض نه راځي. د الله رسول فرمایي مکې او مدینې لره دجال نشي راتللی، بالکل اجازه نشته. نو کرونا څنګه راله؟ دا چې ایمان هغه خلک پښتانه وایي چې ایمان په ترخه کې کښېږدی، بیا به دا خبرې در پیښېږي. خلکو ته چې به ورپېښه سوله نو د الله کور لره حضرت سعید ابن جبیر فرمایي چې چاته مسله ورپېښه سي فورا ځه حج لره عمرې لره ځه، هلته الله ته خپله مسله یږده، الله به ستا مسله در حل کوي. موږ نن په کور کې کښېنولو چې ستا خپله مسله په کور کې ده، بس کې سازش بولئ، پروګرام یې بولئ، مجلس یې بولئ، یو لوی یو منصوبه یې بولئ. کافر په دا منصوبه کې 1000% کامیاب، مسلمان او اسلام 1000% ناکامه صوبه دي. بس په دې کې نورې خبرې نشته. څنګه موږ تباه کړو د قرآن تلاوتونه په روزه کې، هغه دونه تلاوتونه، هغه اعتکافونه، هغه د الله داسې نه ولده کړو، داسې د الله څخه بېګانه کړلو چې الله رب العزت به اوس ودی ما ته وایي چې نږدې درېږئ، که نه نو اجازه چې د هغه نشته. ډېر زور یې والله راکوي. تی به وایي چې یاره مولي صاحب 60 کال خو نو حج هم نشته. مال حج نشته، ذکر یې شته. حج نشته، خبرې یې شته. حج نشته، فضایل یې شته. په وچ زور د زړه د زوره دا خبرې کوم، که نه خو هېچا به د حج پیسې دې جمع کړې وې بېرته بیا ورکړي. خو خبره دا ده که د نبي علیه السلام تر لارې واوښتلو، لکه په کرونا کې څنګه ذلیله سو، دغسې به بیا ذلیله کېږو. په حج کې ذلیله کړو، په تبلیغ کې ذلیله کړو، په لمنځو کې ذلیله کړو، په درس و تدریس کې ذلیله کړو، په تراویح کې ذلیله کړو. ټیک سلو د بل چا پروګرام او د بل چا بس کامیاب شو په خپل پروګرام کې. والله کې مدرسې په بل چل بند کړي وای، والله کې د دعوت تبلیغ کار په بل چل بند کړي وای، والله کې د حج دروازه بل کم بند کړي وای، د حج دروازه. نو بچ ایمان کمزوري سي، کافر او شیطان بر باندې زور ور کیږي. کني مجال دی خالد بن ولید
چا ورته ویل ول دا زار دي سړی وژني ول زار دي نو څه دي چې زار دي ول مکه و دا زار دي دا سړی وژني دی ول تراکا بسم الله الذي لا يضر در پای پر ویل پر سره پورته کول ولکه زه خو نه په پوسوي نو ما تا چې وبو وچ بیا پر سیناو په حل کې ودرېږي او دا خلکو به زار خوړل ولې خوړل د دې خلکو تعلق د هغه الله سره زموږ تعلق د امریکې او د برتانیې سره دی زموږ د جدید دنیا سره دی د میډیا سره دی ځکه نو یې وشرمولو هم ذلیل هم کو رسوای کو خیر الله رب العزت د حج لار خلاص کړي الله رب العزت د هغه خلکو تسلی چې کوم چا به حج لرتل حجونه به کول نه نسیتللی الله دې بیا پر امت داسې حال نه راولي که امریکایانو کافرانو دا منصوبه جوړه کړې ده الله دې دوی تباه کړي الله دې دوی ذلیل کړي الله دې په منصوبه کې دوی ناکامه کړي الله دې مسلمانانو ناکامه کړي خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله رب العزت پر دې تور مشتمر راکړي چې مرو دا وی لا اله الا الله